دا یو ورور سوال کړی دی، وایي ما ته دا مسله ده چې کله زه استنجا وکړم نو داسې محسوسوم چې ما نه قطره لاړه. اوس نو دا پته نشته چې دا د تشو میچازو قطره ده که نه هغه اوبه دي چې په کومه باندې ما استنجا وکړه. دا مسلې ډېرې راځي خلکو ته، او انسان که هر څومره ځان ته ګټ وي او زورور وي خو دی کمزوری دی. دا قسم مسلې د هر چا په ژوند کې راتلی شي. نو دې دپاره ګوره یو قانون یاد کوي. شریعت کې یو قانون دی، الیقین لا یزول بالشک، یقین په شک سره نه ختمیږي. چې دا یاد کو ډېرې مسلې حل کېږي، یقین په شک سره نه ختمیږي. اوس ګوره حدیث کې دا راغلی دي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته یو کس فریاد وکړو، وی یا رسول الله ما ته داسې ښکاري یخیل الی، یعنی دی خیال دی یقین نه دی چې ما نه مانځه کې څه لاړو، یا اواز دی یا هوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا ینصرف، دا سړی به د مانځه نه نه وځي چې څو پورې اواز نه اورېدلی یا بین پې نه لګېدلی. اوس د دې دا مطلب نه دی چې دی به لازم بین ته اواز ته انتظار کوي، مطلب دلته دی چې څو پورې خبره یقیني نه وي. په شک باندې د رسول صلی مطلب دا دی چې په شک باندې عمل نشي کېدی. اوس وګوره یقیني دا ده چې اودس برابر دی، دا یقیني ده که نه؟ څنګه یقیني ده؟ هغه وایي ما اوس اودس چارده وکړو. اوس دا یقین چې ته ختمې که نه نو هم په یقین به یې ختمې، په شک نه ختمیږي. یو سړی دی اته محسوسه شوه ښه صحیح چېرې زما اودس مات شو، قطره لاړه، هوا و اواز و هر څه دته یقیني پته ولګېد. موږ اوس وایو او دا یقین ختمیږي په یقین سره، خو یقین نه ختمیږي په شک سره. دا د دې حدیث نه دا قانون موږ ته میلاوي. او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي، صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیه. تاسو کې یو سړی کله په منځه ولاړي او دی په دې خېټه کې څه محسوس کړي، فاشکل علیه، اشکال ورته پیدا شو، اخرج منه شیء ام لا، ستي لاړو که نه؟ انسان ته کله داسې کېږي لکه خېټه کې هسې هغه ګیس وګرځي را وګرځي. فلا یخرجن من المسجد، د جومات نه به نه وځي. دا دغه قانون دی که نه چې په شک سره یقین نه ختمیږي. حتی یسمع صوتا او یجد ریحه، چې یا اواز نه اورېدلی یا به بین نه یې لګېدلی. ناول خو دا مسله یاده کوي چې یقین کله ختمې نو په څه به یې ختمې؟ په یقین سره به ختمې، یقین په شک دا نه ختمیږي. ښه اوس که چېرته دته یقیني پته ولګېده چې او د ده نه قطره لاړه، نو دا په دوو کې یو، یا خو دی بیمار دی، قطرې د تشو میچازو د بعضو خلکو نه روانې ځي، دې ته مرض دی سلس البول ورته وایي، د میچازي ودرېږي نه، د یو نیم انسان نه ګیسې ډېري هغه نه ټینګېږي. نو د ده مسله هغه دا ده چې دی به هر فرض منزله اودس چاردام کوي، هر فرض منزله به اودس چاردام کوي او لمونځ به کوي. که د منځه په دوران کې د نه قطره ځي یا هوا، نو د ده لمونځ نه ماتېږي، لمونځ یې صحیح دی. ولې؟ که ته ما ته وایې چې ولې، نو زه تا ته بله طریقه وښایه. د دې څه طریقه ده؟ فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه دومره ویرېږه څومره چې ستا طاقت وي. او نور ټول جدا دي، یو دي. امام هم انسان دی، هغه ته څه مسله راتلی شي. لکه رسول الله وسلم ته چې کله یو زنانه دا مسله ذکر کړه چې په ما باندې د استحاضي وینه په مخ یي، د حیض نه د استحاضي وینه دا په مخ یي په ما باندې، نو رسول الله وسلم هغې ته دا طریقه وښوه، ته هر منزله اودس چاردام کوه، په هغې باندې دغه لمونځ او سنت او چې څه یې ورسره کوه. دلته شان د دې سړي مسله ده چې په مخه ته میچازي ځي. ښه اوس که چېرته دا مرض نه وي، یاره هغوی دا زما مرض نه دی، خو یقیني دی چې زما نه قطره تلې ده، نو موږ ورته اوس وایو چې ته به اودس چاردام بیا کې. اوس خو خبره یقیني شو. نو مسله دا یاده کړئ
چې یقین په شک سره نه ختمیږي، یقین به په یقین باندې ختمه. بله دا مسله داسې یاده کړئ، ګوره چې کله طهارت یقیني یعنی اودس یقیني دی او دی شکی شو په اودس ماتي کې، مثال به درکړم لکه یو سړی دی دا هغه ته یقیني پته ده چې ماسپښین لمانځه نه مخکې هغه اودس چردم کړی دی، دا ورته یقیني پته ده، خو چې کله مازدیګر لمانځه ته راغی نو شکي دی په څه کې چې زما د اودس مات شوی دی او که نه دی، نو اوس یقین څه شی دی چې اودس مې روغ دی، شک څه شی دی چې مات شوی دی که نه دی، نو دی به پاتې په څه شو په یقین به پاتې شي او داسې شتي. ښه یو سړی دی دا ورته یقیني پته ده چې ما پلاني ټیم اودس ماتې کړی دی او ته پته یاد دی ورته ښه صحیح، جومات ته چې راغی نو شکي دی چې ما اودس چردم کړی او که نه و کړی. اوس دلته هغه د اودس ماتې چې کوم دی هغه یقیني دی او طهارت شکي دی، نو موږ درته وایو ستا اودس مات دی. ولې موږ درته وایو چې ستا اودس مات دی؟ ځکه چې هغه طهارت شکي دی او اودس ماتېده څه دي هغه یقیني دي. که دا مسله مې یاده کړه نو تاسو ته به ډېرې مسلې هغه اسانې شي، ډېرې مسلې به ورته اسانې شي. ښه د هغې نه بعد دا ورور تپوس کړی دی چې د نسوارو خرڅول او په دې تجارت کول د څه حکم لري؟ اول خو دا مسله یاده کې قانون د شریعت کل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، هر هغه شی چې بدن له نقصان ورکوي هغه حرام دی، قانون دی. هر شی چې بدن له نقصان ورکوي نو هغه څه دی هغه حرام دی. الله رب العزت چې دا نشې تماشې به موږ حرامي کړي دي که نه، دا موږ له نقصان راکوي. د نسوارو نه شروع وکړه او بیا به بره ځه به بره ځه چې کومه نشه ته یادې هغه بدن له نقصان ورکوي. ها د بعضو نقصان ډېر دی، د بعضو لږ دی، هغه جدا مسله ده، خو دا یقیني دی چې نقصان ورکوي. او امام مالک یو حدیث راوړی دی مشهور، لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي. صحیح شو؟ د امام مالک نه بیا چا تپوس وکړو ما الضرر والضرار، د دې څه مطلب دی ضرر ورکول؟ هغه وی ضرر ورکول خلکو ته په لاره کوڅه کې یو شي خرڅولو کې یو شي اخیستو کې او ویدي سي، دا مطلب دی. و چې یو سړی راولګېدو نسوار خرڅوي دی نور له ضرر ورکوي که نه ورکوي؟ زه د هغه سړي خبره نه کوم، خو واضح ده چې به خپله استعمالوي، چې به خپله استعمالوي دی نشه کوي، دی ضرر ورکوي ځان له، دی تاوان هم کوي، مال هم لګوي، څو نقصانات پکې دي. او دا بعض په دې پورې نښتي وي، دې ته بعضو علماو مکروه ویلي چې دا پاڼه استعمالول مکروه دي د نسوارو ده. زه به لږ ساعت له ومنم چې زه نشه نه ده مکروه دي. بدن له نقصان ورکوي که نه ورکوي؟ نه ورکوي. په دې کې یعنې مونږ خو اول دې پورې نښتي وي چې نشه نه ده، اوس دې پورې ونښلو چې نقصان هم نه ورکوي. ډېر پاک فایدهمند شی دی او ټول طاقت دی. دا خو چې ماشوم ته هم دا پته ده چې دا بدن له نقصان ورکوي او د هغې نه مخکې مونږ دا وایو چې دا نشه ده. خو دا ما هسې وویې لږ ساعت له چې زه صحیح شوه د دې یو نیم سره به یې ومنو چې زه حرامه نه ده مکروهه ده، خو بدن له خو نقصان ورکوي که نه؟ نو چې بدن له نقصان ورکوي شریعت په تا ناروا کړی دی، ځکه چې ستا شریعت نه غواړي چې ستا بدن ته نقصان میلاو شي. دغه شان بیا شریعت دا هم وایي چې صحیح ده ځان له خو به نقصان نه ورکوي خو بل له به هم نه ورکوي. چې یو شی حرام دی نو هغه ته خرڅې څنګه؟ نو دې کې نقصانونه ګوره درې شو، حرام نشه ده، بدن له نقصان ورکوي او مال ضایع کول دي. او هر شی چې شریعت حرام کی، هر شی چې شریعت حرام کی نو د هغې اخیستل خرڅول هم حرام دي. ان الله اذا حرم شیئا، رسول صلی الله علیه وسلم کله چې الله یو شی حرام کی نو د هغې ثمن، د هغې پیسې، د هغې خرڅول بیه کول دا حرام کی. ورسېدې بېګنه
نو نسوار سیګرټ دا نور دا شینې مینې دي پوڼو کې چې میلاویږي دا ګوټکې موټکې د انډیانو پنجابیانو هغه نشي چې نشې والا پانونه مانونه دا شینه خرڅول ټول حرام دي ټول حرام دي دې من چې کوم پیسې ګټلی کېږي دا هم حرامې دي او د دې دپاره ځای ورکول نه دي پکار لکه ستا سره دوکانونه دي مارکیټ دی ته ته پته چې دا سړی دا کار کوي نو ته ورسره په کوم شریک کېږي ته ته پته چې دې خلکو له نقصان ورکوي تا ته پته دی چې دا سړی چې څه شی خرڅوي په دې زما بچی تباه کېږي زموږ ځوان تباه کېږي زموږ معاشره په ګناهونو کې اخته کېږي او ته دله ځای ورکوې نو ته ورسره پکې مرسته وکړه که ونه کړه ودې کړه او الله وایي وتعاونوا علی البر والتقوا د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې د یو بل مرسته کوئ او د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوئ دا د شریعت بل قانون شو خلاصه دا شوه چې دا قسمه څیزونه خرڅول اغستل ناروا دي زه خو د بعضو دي ایمان ته حیران شمه نه نو بیا به څه کوو بیا به څه کوو هر دا خبره که غیر مسلمه کړې وي بیا موږ به ورسره څه چیړ چاړ کوو جواب به موله پیدا کوو یو سړی دا وایي زما په الله یقین دی زه مؤمن یم او دیم دا سوال کوي بیا به څه کوو معنی ده چې د دنیا 99% تجارت په نسوارو روان دی 1% دا بل دی نو دی په دې سوچ کې دی چې دا 99% ته به ما بند کړي نو زه به خورم څه زه یم که بل پرس داسې شي یاده کوي که بل پرس داسې شي چې 99% تجارت د نشوي او 1% صرف حلالي موږ به بیا هم دا 99% پرېږدو دا 1% به کوو که نه مسلمان داسې شي دا خبره هسې په خوله راځي څنګه چې زه به څه کوم هسې وي چې دوکان کولی که او نسوار پکې نه وي خرڅوم به څه یعنې دې غټ سوپر مارکیټ ته چې ته ورننوځې په دې کې صرف څه شی پروت دی نسوار راشي زه درته دلته دوکانونه وښیم غټ غټ دوکانونه چې دننه به پکې ګرځي ګاډۍ به ځان سره ګرځې سامان به راټولې په دروازې د غټ غټ لیکلي موږ ورې سګرټ نه خرڅوو دلته او کار یې داسې روان دا خبره ټوله د ایمان او د یقین سره تعلق ساتي او چې د چا یقین په نسوارو جوړ شوی دی نو د نسوارو به څه یقیني یا یقین یې په سګرټو او په پان او په ګوټکه جوړ شوی دی د ده به څه یقیني یو انسان چې لا اله الا الله وایي او خپل رب ته سجده لګوي دی به څنګه دا خبره کوي چې زه بیا څه کوم ټول بد سره لوږې نه مړ شو ځکه چې همدغه یو لار پاتې و هغه هم لاړه بنده شوه ولې حلال لارې نشته ښه ډېرې دي او حدیث کې راځي چې څوک د الله دپاره څه شی پرېږدي الله ورله د هغې نه غوره ورکوي په دې زموږ ایمان نه دی دی پې نو صرف د خولې ایمان دی د ایمان د زړه نه پکار دی چې او دا زه د زړه نه منم زما په ایمان دی چې څوک څه شی د الله دپاره پرېږدي الله ورله هغې په بدل کې د هغې نه غوره ورکوي او ستا څه خیال دی ته به غیرت وکړي د الله دپاره به دا پرېږدي نو غیرتي ذات به تاله څه نه درکوي تا دومره غیرت وکړو دومره اوچت کار دی وکړو چې تجارت یوازې زه نسوار نه یادوم هره حرامه طریقه هغه تا پرېښوده حرامه طریقه دې پرېښوده زما خوا ته یو ورځ ملګری راغلی و دا داسې د کرونا نه مخکې قصه ده څو ورځې داسې درسونه لم راته بیا لاړ هغه ما پسې دو درې پېرې راغی ما ته وی دوا راته کوه چې بس الله د ایمان زما مضبوط کړي ښه او ډېرې کړي ما ته وی مشکل دی ما څه مشکل دی وی ما به تجارت کوو او ښه تجارت مو او په هغې کې به موږ ډېرې طریقې داسې کولې چې هغه ما ته اوس داسې یو څو میاشتې کېږي پته ولګېد درسونه مې واوري چې دا حرام دي نو هغه طریقې ما ټولې بندې کړې نو هغه کار مکمل په ټپو ناست دی اوس د خلکو نه مې قرضې اخیستې کراینې مراینې به ورکړو خو ما زه ورته بلکل برابر یم خو زه یم چې د ایمان چېرته ګډوډ نه شي دغه یاره کېږم نور زه ورته بلکل برابر یم بلکل دا زما د رب بندګي ده نو هغه لوی تجارت د الله نه قربان کړو دې ته دینداري وایي
یعنې زه په منځه ولاړ یم الحمدلله رب الرحمن، بیا د منځه نه بعد لاسونه ونیسه مخلی راواچوه، ږیره پرېږدم، تسپې اړوم، پنسې د ګیټو نه بره ساتم. خو پلانې ګوره ستا د پلانې کار حرام خو موږ ته پکې پیسې راځي. نو تا خو ځان نه داسې دینداره جوړ کړی دی، داسې تقوادار، د دې سره به څه کوو؟ بل اوس ما تاسو ته ووایي که نه چې دا دینداري ګوره یوازې په دې کې نه ده چې ته جومات ته راځي. دینداري یوازې دا نه ته الله یادې، معاملاتو سره به څه کوو؟ که نه هغه طرف پکې پرېږدو. اولني سب کې به ناسي او د ځان نه به یو لوی بزرګ جوړ کړی خو چې ته ورته کله مسله بیان کړي چې ستا دا کار چې دی دې کې دا مسله، اوس دلته به د بزرګۍ پته لګي. نو شتي پکې داسې مؤمنان چې هغه وایي سمعنا واطعنا، ختم کړي. داسې تاوانونه یې په ظاهره کې کړي دي که نه چې ته به ورته حیران شي. خو د الله دپاره او بیا یې رب روان کړي، داسې روان کړي که نه چې بیا تپوس مه کوه. او بعض هغه دي چې د هغوی هغه بزرګي داسې شي لکه د ګاډي د ټیر نه هغه هوا ونه وځي، یو چس غونته کې وکړي او بس بیا هر څه په ځمکه کښېني. د ده هغه دیندارۍ نه هم دغه شان هوا وځي ټوله. د دیندارۍ پته په امتحانونو کې لګي، یعنې که داسې پسته دینداري شي چې خپلې به خپا چولې او حلواګانې پکې خورې او یخې ایسي ته ناستې په پوست قالین نه، دا دینداري د چا بدي شي؟ تاسو راته ووایئ د چا بدي شي دا دینداري؟ نو د ایمان پته خو به دا لګي چې ته دکان چلې او پای کې ته د نشې سامان نه خرڅې، ته یو تجارت کې او یو طریقه چې عام رواجي دی او هغه ناروا ده او ته هغه طریقه نه کې، هله به پته ولګي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د بعضو خو دا وزري وي سبب، بعض وي خلک یې کوي. لکه ابلو یو کس ما پسې راغی، ما نه یې تپوس وکړو، هم د تجارت مسله وه، حکومتي معاملاتو کې څه دوکې دړاکې وي. ما ته وایي که موږ دا داسې کو، دا کته کو، دا بره کو، بیا یې داسې کو، بیا یې داسې کو چې پاو سات لګیا و. نو ما ورته وایي ما بیا هم دروغ شو چې ما ته یې کتو نه یې چې ما 15 منټه قصه وکړه او خبره مې واغېږله را واغېږله. دی بیا وایي چې دا بیا هم دروغ دي، بیا هم خیانت ته، ما بیا هم خیانت دی. چې ما ته کتو وایي دا خلک یې چې کوي. ما دا بله مسله را وګوته چې خلک یې چې کوي بیا خو صحیح دی، به زه هم کوم. نو ما بیا خو زمونږ د ایمان څه مطلب شو یاره؟ چې زه خلکو ته ګورم په خلکو پسې روان یم. نو الله خو ما ته وایي چې ته وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه، الله وایي دا زما نیغه لار ده په دې پسې به ځې. نو الله خو ما ته وایي زما په لار پسې ځه، ته ما ته وایي خلک کوي، اوس چا پسې لاړ شو؟ ځه په خلکو پسې روان شو که د الله لار راونیسو؟ نو د ایمان پته په داسې حالاتو کې لګي. والله اعلم. الله دې موږ ټول د نشو تماشو نه وساتي. دا یو ورور سوال کړی دی، یو زنانه ده زموږ خپلوانو کې، د هغې سره څه مال و او هغه زنانه مړه شوه. نو د هغې مور ده او ورور یې دی خپل ورور، یعنې مور پلار کې شریک، او د دې ورور یې 2 زامن دي او یو لور ده، یعنې 2 ویرونه او یوه رویره، او 3 رونې دي خو میرني، صرف پلار کې شریک دي، او 4 خویندې دي خو میرنۍ دي، پلار کې اوسه شریک دي. دا مال به څنګه تقسیمېږي؟ ګوره کله چې د میراث مسله موږ له راشي که نه، نو موږ جواب داسې ورکوو چې صرف دغه کسان موجود دي. ګوره که نور اخوا دېخوا پکې څوک او ما ته په سوال کې نه ذکر کړی، نه دا به د دې سائل او د تپوس کوونکي کمی. لکه ته زما خوا له راشي او ما ته دا ووایې چې یاره د یو کس سره 1 لاک روپۍ دي او هغه مړ شو او پلار یې دی او ورور یې دی او زوی یې دی، نو تا ما ته صرف دا ټول خلک په دغه 3 کې ذکر کړو، زه خو به درله په دغه 3 تقسیموم. اوس که سوال به یې څوک ووایي چې نه د ده بل ورور مو، نو دا کمی زما نه دی، دا د چا و؟ چا چې سوال کو. اوس دا زنانه چې مړه شوه د دې مور ده، د دې خپل ورور دی، 2 ویرونه دي، یوه رویره ده، 3 رونه میرني دي، په پلار کې شریک، او 4 خویندې په پلار کې شریکې میرنۍ دي.
اول خو قصه د هغه ګوره کله چې میراث مسله ته راشي دا ته یو مسله ذکر کړم هر څه به ته اسان شي. اول تی هغه څوک وباسه چاته چې برخه نه میلاویږي. شروع به داسې کې همیشه لکه ته به داسې ولیکې دا دی دا دی دا دی دا دی داسې نقشه به جوړه کړي. ښه دې ته ووتو دې ته ووتو دې ته ووتو دې ته ووتو. اوس چې دا پاتې دی دوی منځ کې بیا دا تقسیمېږي. څنګه به تقسیمېږي هغه به بیا ګورو. د دې نه به موږ څوک وباسو؟ رویرونه او رویره اتې ولې وباسي؟ پلار اشتي خویندرونه د هغوی کوم ځای کې دي؟ تا خو چې رویرونه او رویرې وویستې بیا وایي د هغوی خویندرونه شتي. د رویرونو نورې خویندرونه کوم ځای کې دي؟ چې رویرونه تې ووتو وجه یې دا وه چې د هغوی پلار شتي او پلار مړي ته ډېر نږدې دی. نو قانون دا دی چې کم نږدې دی هغه دا لرې پټوي. اول خو دې دغه وباسو هغوی به چای بسکټ وڅکي او رخصت به یې کړي. نور به دې څوک وباسو؟ ما راته قانون ذکر کړو چې کم نږدې دی مړي ته هغه دا نور پټوي. دا میرني رونه او خویندې دا به تې وباسو. ولې تې وباسي؟ هغه یو ورور دی که نه؟ چې مور پلار کې شریک دی هغه دی نه؟ نو چې هغه شتي او هغه نږدې دی نو دا لرې به تې مونږه دا به تې لرې کړو. نو پاتې اوس مونږ سره څوک شو؟ مور او ورور. بس نور به کې څوک نشته. نور څوک شتي؟ نور څوک نشته. مور ده ورور ده. دغه نور وروڼو خویندو قصه ختمه شوه. د رویرونو او د رویرې قصه ختمه شوه. مور ده ورور دی. نو مور ته خو شپږمه حصه میلاویږي. دا خو واضحه ده. باقي به ټول چې دی هغه دې ورور ته میلاویږي. باقي ټول به چا ته میلاویږي؟ هغه به دې ورور ته پاتې کېږي. ها دا بل سوال دا هم د میراث دی. وایي چې زموږ یو خپلوان مړلی او یو ښځه ده. ښځه یې پرېښودې ده او خورې ده. خپله خورې ده. ښه او ورور یې دی میرنۍ او درې خویندې دي میرنۍ. نو دا به څنګه تقسیمېږي؟ پوه نه شوې د سوال که ودې ته ته ودې مکمل نه څنګه وباسې؟ نه دا خور د ورور نه دی. ته ودې په خوب کې دې بله فتوا ورکړه. مسله دې جوړه کړه. یو سړی د میراث حقدار دی هغه دې ته وویستو. ولې وایي ځکه چې خپله خور شته خو خور د ورور خو نه دی. فرق دی دې کې. یو سړی مړ شو ښځه ده خپله خورې ده میرنۍ رورې دی او میرنۍ درې خویندې دي. که چېرته نور څوک نه وي نو جواب د مسلې هغه دا دی. اول خو موږ ګورو دا ته بیا رعایت کړم چې په ده باندې قرضه شتي که نه. بیا د ده وصیت دی او نور حقوق دا هر څه چې ختم شي بیا به راشو میراث. ښځې ته به څلورمه برخه میلاویږي. الله قرآن کې ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. ښځو ته به څلورمه برخه میلاویږي که ستاسو بچي نه وي او دلته بچي نشتي. خور ته به نیم مال میلاویږي نیمه برخه. ځکه چې الله د کلاله خبره کلاله چاته وایي په عربۍ کې چې میراث نه بره څوکي او نه لاندې څوکي او دیم داسې دی نه بره څوک شتي نه لاندې څوک شتي نه مور پلار شتي نه بچي شتي. نو الله وایي ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. یو سړی مړ شو او د ده بچي نشتي میراث دی او خورې ده نو خور ته به نیم مال میلاویږي نیمه برخه. پاتې څوک شو؟ میرنۍ رور او درې خویندې. نو دا باقي مال به په دوی کې تقسیم شي للذکر مثل حظ الانثیین په دې طریقې سره چې یو الګ ته چې کومه برخه میلاویږي هغه به دوو جنکو ته میلاویږي. اوس به ورسېدې که نه؟ د خور او ورور مسله کې فرق. نو دلته خور ته به نیمه برخه میلاو شي. بیا هم مال پاتې شو که نه؟
څلورمه برخه تا راواغسته چاله دې ورکړه ښځې له دې ورکړه نیمه برخه دې چاله ورکړه خور له نور مال یې سره به څه کې هغه نور مال تقسیم شو په هغه میرنو کې چې هغه یو ورور دی او 3 خویندې دي والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی یو کس د ښکار طریقه دا ده چې هغه مړه کوتره یا مرغۍ راوړي او هغه داسې په څه طریقه باندې کیدي چې دا نورې مرغۍ او کوترې یا چنچڼې خواله راشي بیا د هغوی ښکار کوي نو دا به جایز یو دا طریقه او که نه. اوله دا مسله یاده کوي اولنۍ خبره دا چې د مسلمان اخلاق دا دي چې دی به یو خو به دی خپل مالونه نه ضایع کوي دویم دی به د یو سا خاوند د هغه سا به هسې نه تویوي اگر که هغه څاروی دی او که هغه زناوره دی ځکه چې شریعت کې دواړو د منه راغلی دی خو اوس 2 صورت دي د دې مسلې په ځان پوه کول غواړي. اولنی دا دی چې دا مرغۍ په خپله مړه شوې ده مرغۍ ده په خپله مړه شوې یعنې ته په لار روان وي کوتره مړه پرته ده تللی وي ته ښکارله په لاره کې کوتره مړه پرته ده تا راواغسته دې څه طریقه دې وکړه چې را نورې خوا راشي بیا دې ښکار وکړو نو په دې کې خو څه ناروا نشتي په دې کې څه ناروا نشتي خو شرط پکې دا دی ګوره په ښکار کې ما یو څو ورځې مخکې ما نه سوال د ښکار باره کې شوی معلومه ښکار هغه چې ته یې خورې یا تې ستا بله فایدې یا د چا دپاره کوې بیا صحیح ده خو که هسې ټایم پاسې کوې او مستي کوې نو دا په شریعت کې نشتي لکه اوس یو سړی وي زه ټایم پاسې کوم او د یو سا خاوند وجنم دا شریعت کې نشتي جی دا زمونږ د بچو شوق دی بس لیګیا دا د سا خاوندان ولي نه د یو سړي یا دا کاروبار دی یا په دې اراده تللی دی چې ښکار کوي خوري یا چاله راوړي بیا صحیح ده نو دا رور چې دا مړه مرغۍ کیدي نورې پسې راغونډوي او هغه په خپله مړه شوي څه پکې شتي هېڅ پکې نشتي او د مړې مرغۍ نه او د مړ څاروي نه فایده اخیسته روا دي لکه زه پې ته یو دلیل ذکر کوم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح مسلم کې دی امام بخاري هم راوړی چې د میمونه رضی الله عنها یوه وینځه وه یا غلام هغې له چا چې د ګډ ورکړی و چې دا ګډ واله ستا شو هغه ګډ مړ شوی فمر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې تېر شو هغه مړه پروت دی څاروی مړ شوی رسول صلی الله علیه وسلم هلا اخذتم اهابها دا سربن به م ترې ویستې وو دې نه به م فایده اخیستې وه رنګ کړې به م وه وچه کړې به م وه هغوی یا رسول الله دا خو مرداره ده نو رسول صلی الله علیه وسلم انما حرم اکلوها خوراک حرام دی هغه څاروی چې د هغه غوښه حلالی او دی مړ شو مردار شو د سرمن نه فایده اخیستی شي اختلاف په نورو کې دی بیا نو اوس دلته دی د کوتره ده خو نه ده وجلې نو دې ته فایده اخیستی شي دویم صورت دا دی چې دی په خپله اول دغه کوتره مړه کي یا دغه مرغۍ او بیا پې دا نور راټولوي نو دې ځای کې موږ وایو چې دا یو د سا خاوند وجل دي بې وجې د سا خاوند وجل دي بې وجې او هغه له تکلیف ورکول دا ناروا دي او هغه حدیث به تاسو ته یادي چې رسول وسلم پکې منع کړې ده چې حیوان له به هېڅ قسمه تکلیف نه ورکوه نه به په عذابوي هغه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی رسول وسلم وایي یو زنانه جهنم ته لاړه د پیشو د لاسه د پیشو د لاسه څنګه وضاحت یې داسې وکړو وی دې سره یو پیشو پیشو یې تړلی دی
فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها حتى ماتت هزلا. نو نه ولا په خپله خوراک ورکو، نه دا پیشو پرې ښودو چې بهر ځان له خوراک وکړي، نو هغه د لوږې نه مړ شو، ښځه لاړه جهنم ته. حیوان هم د سا خاوند دی. څومره ښایسته دین دی زمونږ، خو دا چې څوک د دین نه نه خبر که نه، نو هغه هر څه کولی شي. نو دا دویم صورت ناروا دی او اولنی صورت څه دی؟ اولنی صورت چې دی هغه روا دی. د هغې نه بعد دا ورو سوال کړی دی چې دا مسله خو موږ ته معلومه ده چې پردۍ زنانه سره لاس میلا وهل ناروا دي، مصافحه ناروا ده. یعنې د ماشومې یا د جنۍ کم کال دی چې د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې اوس د جنۍ باندې هم سړی پابندي ولګوي په دې ماشومې، او په خپل هم سړی احتیاط کوي که چېرته مخې ته داسې څه راشي. خو دا ښکلی سوال دی. دې دپاره څه محدود عمر دی د زنانه د جنۍ که نه څنګه؟ ګوره دا یاده کوي، هغه ماشومه چې هغې ته د چا اشتها نه راځي، یعنې څوک پکې رغبت نه لري د شهوت په باب کې، نه د نکاح دپاره مناسب ده، نو دې ته کتیم شي، دې سره لاس هم میلاولی شي، او که دا لوپټې نه په سر کړي، سرې نه پټ کړی، نو څه خبره ده، دې کې څه حرج نشته. خو دا کومه ده هغه چې نکاح لایق نه ده، نه څوک دې ته د شهوت په نظر ګوري، نو که څوک ورسره لاس میلاو کړي ویني، دې کې څه حرج نشته. نه د فتنې یره ده، ګورئ، نه د فتنې یره ده، او دا عام عرف دی په ټولو معاشرو کې چې داسې ماشومه په لارو کوڅو کې هم ګرځي، دوکان ته هم ځي راځي، نارینهو سره په خیر هم کوي، او څوک دا عیب نه ګڼي، یره هسې ماشومه ده. او دا غالبا هغه عمر چې دا ماشومه داسې د 7 کالو د 7 کالو نه لاندې دي کې غالبا داسې. ورسره دا مسله ده چې دې کې هلک او جنۍ یو شان دي. ګورئ، هلک او جنۍ دې کې یو شان، لکه اوس هلک دی دومره عمر کې دی چې هغه ته یو زنانو ته د شهوت په نظر نه ګوري، نه دې فتنه جوړېږي، نو هم دا زنانه دې هلک سره لاس هم میلاولی شي، د ده کتیم شي، څه حرج پکې نشته. لکه څنګه چې یو روایت کې راځي چې ابراهیم د رسول وسلم زوی چې کله وفات شو، نو زنانو وله غسل ورکړی، ولې وړوکی و ماشوم، نو غسل وله چا ورکړی؟ زنانو وله ورکړی. اوس که چېرته دا ماشومه بالغه شي، موږ د بالغې خبره نه کوو، بالغه خو واضحه ده چې پیغله شوه، خو قصه ختمه شوه، هغه غاړې ته که که چېرته دا ماشومه داسې حد ته ورسي چې د دې نه فتنه جوړېږي، دې ته کیدی شي څوک د شهوت په نظر وګوري، نو د دې حکم هغه حکم دی کوم چې د پیغلې حکم دی. که ماشومه د 9 کالو ده، بعضې ماشومانانې چې وي 9 کالو کې ته به دا چې د 15 کالو دی، نو دلته مونږ دې ته نه ګورو، نه غریبه خو وړه ده اوس د 9 کالو، لرکتې 9 او 10 ته بدن ته وګوره، فتنه تی جوړېږي او جوړېږي، کیدی شي څوک ورته د شهوت په نظر وګوري، او کیدی شي بس بیا دا به پردم کوي، د دې سره به لاس نه میلاوي، د دې سره به یوازې نه کښېني. د ټولې کومې چې د پیغلې زنانه دپاره مسلې د هغه دې دپاره دي. ما یو غلطي دا لیدلې ده زموږ په معاشره کې شتي، بعض پلاران او بعض میندې لویه لور به د بدن نه لویه، د 9 کالو 10 کالو، او دا سبحان الله طبیعت د بدن د زنانه داسې دی، دا ګوره د نارینه نه زیاته په بدن کې چې دی مخکې ته غټېږي په بدن کې، دا طبیعت د زنانه د بدن داسې دی. نو دلته بیا موږ دې ته نه ګورو، هغه مور پلار یې وایي چې تو ته یې ګوره دې لور ته دې وایي چې پرده کوي، دې خور ته دې وایي چې مړه هغه اوس د 9 کالو د 2 کالو، ګوره 8-9 پرېږده، جنۍ د بدن نه داسې ښکاري لکه پیغله چې که نه. زما دا خبره غلطه ده،
داسې بریدلي تاسو او بیا ترې مسله هم جوړه شوي دي. ګوره بعضو حالاتو کې مسلې راغلي دي، یاره وایي پلانې علاقه کې چا جنۍ تختولې ده یا والعیاذ بالله زیاتی ورسره کړې ده، هغه هم د دې د لاسه راځي. موږ له پکار ده چې کور کې کمې ماشومانانې دي په هغوی نظر ساتو. ما خو تاسو چې د پیغلې مسله زه نه ذکر کوم، باقي څوک اختلاف نه کوي چې کله انسان ته پته ولګي یاره زما دا لور زما دا خور یا بله خپله دا اوس د بدن نه دومره ده چې فتنه تې جوړېږي، د شهوت په نظر ورته کیدي چې څوک وګوري څه مسله جوړېدی شي، بس په دې دې پابندي ولګي چې بهر ته وځي یا خو به د ضرورت دپاره وځي، هسې په لارو کوڅو کې نه ګرځي. دویمه پرده به کوي. موږ کې اکثر د معاشرې د غلطیانې به ذکر کوو چې اصلاح یو غلطي دا هم ده، لویې جنۍ به سامان د کور دپاره به سامان وړو راوړو دپاره به دا لیږي رالیږي. دا خبره چې ته نوټ کړې ده که نه، کور کې له پیسې ته منډه که دوکان ته هغه راشي د کلي به دوکانونو کې به ګرځوي، دا خو زموږ کلی زموږ علاقه ده. نو ولې د شهوت او د فتنې او د ظلم او زیاتي دا صرف هله کېږي چې کله سړی بهر علاقې ته وځي. په دې خپلو علاقو کې څومره شوي دي، نه دی وایي نه بس دغه نږدې دوکان دی، د نږدې او د لرې خبره نه ده، د الله بنده خپل کلی دی، د خپل او د پردي خبره نه ده. مسله د دې ده چې دې جنۍ ته هم مشکل جوړېدی شي او بل چا دپاره هم مشکل جوړېدی شي. اوس زما او ستا به حیثیت د یو نارینه به څه طریقې چې ده ته کله پته دا خو موږ د جنۍ مسله ذکر کړه د هغوی د خپلوانو چې کله تا یو جنۍ ولیده او تا ته پته ده چې یاره دې سره لاس میلاوالو نه فتنه جوړېږي او دا اگر که پیغله نه ده ښکاري داسې چې پیغله داسې جنۍ نه به ځان لرې ساتي. اگر که هغه په خپلوانو کې اوس داسې خپلوان چې محارم زه د هغوی خبره نه کوم، خو زه د پردو خبره کوم چې هغه محارمو کې نه بیا به ورسره لاس نه میلاوې، یوازې به ورسره نه کښېنې. یو دا بلې خبرې ته مې ذهن لاړ او خفه نه شي دي څوک وایي چې یاره دی خو د معاشرې لازم بعض خبرې به ذکر کوو چې اصلاح وشي. ما په بعضو خلکو کې په ډېرو کې نه په بعضو کې یو بل مرض لیدلی دی، هغه ده چې جنۍ صحیح د پیغله نه ده، د 7 کالو ده 8 کالو ده، داسې جنۍ زه یم چې دا په غېږ کې په مخ اغسته او په مخ د دې ښکلول راښکلول دا هم غیر مناسب دي. پته نه چې دې خبرو کې تاسو ما سره اتفاق کوئ او که نه؟ دا دروازې بلکل بندول نه دي پکار. یو محارمو خبره زه نه کوم، داسې خپل دی چې محارمو کې نه دی، جنۍ دا 8 9 کالو او د غېږ کې کېنولی ولې؟ بلکې موږ خو دا وایو بعضو کې دا عادت دی ثابت هلک به غېږ کې کېنولی که نه نشته داسې، یا لوی هلک به یي د 10 کالو 12 کالو 14 کالو دی به لګی ښکلی به یا به چکونه لګوي، ډېر هغه نیچ خوی دی. یعنې سړی د خپل بچي دپاره څوک د خپل بچي دپاره خوښوي؟ نه یې خوښوي. اوس یو ماشوم دی وړوکی دی 2 کالو دی د 3 دی 4 دی 5 6 دې عمر کې خلک دا ماشومانه اوچتوي لګوي ښکلی راښکلی هم سم خبر. اوس د 10 کالو هلک دی 12 کالو 14 کالو. مسله دا ده چې یره د فتنې شتي، نو چې یره د فتنې شتي نو د دروازه بندول پکار دي. بله دا کومه د مینې طریقه ده چې په ماشوم باندې سړی چکونه لګوي، دا کومه طریقه ده؟ او بیا عمر د هغه داسې دی چې شبهه پیدا کوي. نو ځکه شریعت تا ته دا وایي چې یو ځای کې شبهه پیدا کېږي او په تا باندې ګمان کېدی شي، بد ګمان، هغه ځین او هغه کار نه ځان لرې که چې خبره بلکل واضحه وي. اوس ګوره ماشوم راغی ستا خواله د ملګري زوی دی، زه ملګري کره ورغلم د هغه زوی راغی 10 12 14 کالو څوارلسو ښه ښکلی ځوان راغی. طریقه دا ده ما سره میلاو شو په سر وله لاس راکاږه، زوی الله دې لوی سړی که
الله دې حفاظت وکړي. یا کله نا کله سړی ماشوم ځان ته داسې رانږدې کړي بلې ملا یې وټپوي لوی سړی شي، صحیح ده، ځان سره غېږ کې کېنول او پرزول کول او نینګي ترې راښکول ما ته خو مناسب نه ښکاري که نه. نو په دې بعضو خبرو کې ما ته به یو سړی وي چې مړه دا ته ګوره چې دروازه دې بنده نه کړه مسله سباله کیدی شي فتنه جوړه شي. نو هره مسله چې کیدی شي کی که نه طریقه کار به دی چې موږ به د اول نه دروازه هغه بنده کړو چې دا د کیدی شي دا خبره تې د کیدی شي دا خبره تې وشي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. کله په انسان باندې د قسم کفاره راشي او هغه لسو مسکینانو له خوراک ورکول، نو د خوراک په ځای قیمت یا پیسې ورکولی شي او که نه. ورسره دا سوال چې یو کس له د لسو کسانو خوراک ورکول روا دي او که نه؟ الجواب ګوره د مسلمان شان دا دی چې دی به د الله او د الله د رسول د خبرې نه مخکې کېږي او نه به وروسته کېږي. او الله قرآن کې وایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د الله د رسول نه مه مخکې کېږي. څومره چې موږ ته ویلی شوي دومره کول پکار دي. اوس قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده فکفارته اطعام 10 مساکین، مخکې وایي او کسوتهم او تحریر رقبه. کله چې انسان قسم وکړي بیا مات کړي که نه چې دا کار به کوم بیا ونه کو یا دا کار به نه کوم ویې کو. نو اول دا چې دی به 3 کارونو کې یو کوي چې کوم ورته اسان دي، دې کې اختیار دی. یا لسو غریبانو له خوراک الله اطعام، خو په دې باندې عام خلک هم په یو ټکي پېژني، دا ټکي باندې پوهېږي. طعام نه اخیستی شي، طعام خو خوراک ته وایي. بل الله وایي یا جوړه جامه یا غلام مری ازادول. اوس چې د چا د 3 کارونو اوس نه رسي هغه به 3 ورځې روجې نیسي. اوس دلته الله رب العزت 3 خبرې ښوولي دي، په کې اختیار دی، یا جامه یا خوراک یا غلام ازادول. چې دې کې قیمت ورکول وی رب العالمین بیا ولې خوراک وایي، ولې وایي چې پیسې ورکوي. او ډېره د سوچ خبره هغه دا ده لکه اوس یو سړی دی هغه د خوراک قیمت ورکوي. د خوراک قیمت موږ هسې مثال د پوه کولو لپاره وایو. او خوراک قیمت داسې شو چې 50 روپۍ شو. زه دې چې لاړ د جوړه جامې تپوس یې وکړو د هغې 50 روپۍ دي، جامه هم په 50 خوراک هم په 50. څه فایده شو چې الله وایي خوراک ورکه یا جوړه جامه ورکه، خو دواړه یو شی ته جوړېږي. د اختیار څه فایده شو آخر؟ الله چې اختیار ورکړی دی چې یا غریب له خوراک یا جوړه جامه یا غلام ازادول. نو چې دلته که پیسو ته موږ واړو یو شی ته جوړېږي نو بیا فایده څه شو؟ بله خبره د غلام ازادولو په ځای کې سړی پیسې ورکړي، دا به ټول وایي چې دا نه دي روا، غلام به ازادې مری به ازادې، دقې شان خوراک به ورکړي. د ځان نه موږ په شریعت کې ګوتې نه وو چې نه یاره نن سبا غریبانو ته ضرورت ته پیسو دی. ته ډېر پوه یې که رب العالمین پوه دی. وما كان ربك نسيا، قرآن کې الله وایي ستا د رب نه خبره نه هېرېږي. تا ته معلومه ده چې غریب ته ضرورت دی، هغه ته نه وه پته والعیاذ بالله. او چا دا ویلي چې هر وخت غریب ته د پیسو ضرورت دی؟ غریب خو د ټولو نه اولنۍ منډه او اخرنۍ منډه هغه د څه لپاره ده؟ د خوراک دپاره. بلکې دا څومره مخلوق چې لګیا دی، دا څومره مخلوق چې لګیا دی، دا منډې چې وي سهار ماښام، دا ټوله منډه د خوراک دپاره، ټوله منډه د خوراک دپاره. نو کله چې الله او د الله رسول خبره وکړي زموږ کار دا دی چې موږ واورو او پرې عمل کوو. یاره که دا غریب له سړی پیسې ورکړي نو ولې پیسې به مناسب نه وي، او که د جوړې جامې په ځای له سړی پیسې ورکړي نو بیا ولې الله موږ ته دا وکړو؟ لنډ به یې دا ویلی وی چې پیسې ورکوي که د پیسو اوس هم نه رسي 3 ورځې روجې ونیسي، خبره به ختمه شوې وه. نو چې اوس الله دومره تفصیل کړی دی چې یا خوراک ورکه یا جوړه جامه یا غلام ازاد که، که اوس دې نه رسي 3 ورځې روجې، ته بیا د دې تفصیل فایده څه شو چې تا ټوله قصه په پیسو کې ختمه کړه؟
ورسېدی په دې مسله کې نو اولنۍ خبره دا شوه چې کوم ځای کې شریعت کې طعام راغلی خوراک ورکول جوړه جامه غلام ازادول دلته به همدغه کارونه کوي پیسې نشي ورکولی دویمه مسله الله وی لسو مسکینانو له به ورکوي خوراک به لسو مسکینانو له ورکوي نو طریقه هم دا ده چې ته به لسو کسانو له خوراک ورکوي الا دا چې لس نه میلاویږي اووه دي پنځه دي نو دلته بیا مجبوري شوه بیا د یو له به ته د دوه ټیمه خوراک ورکړي د دوه غریبانو خوراک به ورکړي یا د یو له به د درېو ورکړي یا یو له به د څلورو بیا ته ګورې چې څومره کم دي او د سره نه میلاویږي صرف یو کس دی نو ته معذور یې نو یو له به د لسو خوراک ورکړي لکه دا چې تا لسو مسکینانو له خوراک ورکړو خو دا په هغه وخت کې چې کله تا ته غریب نه میلاویږي اوس که غریبانان درته میلاویږي نو ته به د الله په خبره پوره عمل داسې کې چې لسو غریبانانو له به خوراک ورکړي والله اعلم دا ورور سوال کړی دی وی د مانځه نه بعد چې سړی دغه ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا عام داسې تسبیح وی نو دې صحیح طریقه څه ده په ګوتو باندې په لاسونو طریقې څه ده دا مسله موږ څو پیرې واضحه کړې م ده اولنۍ خبره خو دا یاده کړئ چې ذکر دا په ښی او په ګس لاس دواړو کولو روا دی او غوره طریقه ده چې په ښی لاس یې کې ولې غوره طریقه په ښی لاس ده نو یو خو دا چې دا د رسول وسلم طریقه ده امام ابو داود حدیث راوړی دی او امام بیهقي هم راوړی دی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه رسول وسلم به د الله پاکي بیانوله په ښی لاس نو چې رسول وسلم کوم کار کړی ټول نه غوره کار دی دویمه دا چې لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول وسلم به ټول اوچت او پاک کارونه په ښی لاس کول پای کې به ښی طرف مخکې کو کا به لاس وه کا به خپه وه که هغه جامې اغوسته دي که هغه ننوته راوته دي نو رسول وسلم به ښی طرف مخکې کو د عزت د ښی طرف عزتمند دی ګس د هغې نه کم دی نو د الله ذکر د ټول نه اوچت کار دی او پاک کار دی دا په ښی لاس کول اول خدایت کې چې دا په ښی لاس کې ټول نه غوره طریقه ده دغه دوه وجې دي درېیمه ده بیا په لاس دا ذکر داسې نه دی چې پوره لاس دی پوره لاس ته څنګه ذکر کړي حدیث کې داسې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله رسول وسلم یو زنانه ته امر کړی چې الله یادوه د الله لویي بیانوه تسبیح وایه لا اله الا الله وایه وان یعقدن بالانامل او په دې بندونو باندې وایه د ګوتو د بندونه نه په دې وایه فانهن مسؤولات مستنطقات د قیامت پر ورځ به دا ګوتې ګواهي ورکوي دې کې دا مسله منځ کې راغله چې د تسبو دغه مشین نه غوره هسې دي ګوتې دي ځکه موږ دا مسله که تاسو ته یې بیان کړې مو چې تسبیح استعمالول یا دغه نن سبا چې دا مشین راوتی دا په هغه وخت کې استعمالول پکار دي چې کله سړي حافظه کمزوري عمر زیاتي بیماري بل څه وزري نور عامه طریقه د رسول سلم دا وه چې هغه به ذکر د الله په ګوتو باندې کوو خو په دې کې ریاکاري هم نه راځي نن سبا دین هم خلکو سټایل جوړ کړی ته به ورسره میلاو شي ګوتې ته به دغه پروت دی نو بیا به تا سره خبرې کوي او بټن به وایي نو پته چې دا کم ذکر دی ته ټکي شماري کم چې ته وې که د الفاظ شماري که د سړي د ساګانې شماري څه شي کې ته لګیایي نو دې نه موږ دا نه وایو چې په ټولو باندې ریاکارۍ هغه بدګماني کوو چې ټول ریاکار خو موږ وایو ریاکاري پکې راتلی شي امکان شته که نه شته داسې خلک به نه وي چې هغوی به دا دې لپاره چې ولي چې خلک زما صفت وکړي دی به پکې ځکه چې هغه هلته ښایي دغه شان تسبیح یې په لاس کې نیولي نو ځکه دې نه بله مسله دا منځ کې راووته چې ګوتې به ګواهي ورکوي اوس دلته د علماو منځ کې اختلاف راغلی دی دوه مسلې خو موږ ته معلومې شوې
چې ذکر به په کوم لاس کې غوره په ښی لاس دی په لاس کې په بندونو باندې اختلاف بیا د علماو په دې کې راغی چې د انامل څه ته وایي د علماو د اختلاف ولې راځي د ټولو ذهن خو یو شان نه دی اوس حدیث خو یو دی اختلاف په دې کې راغی چې د انامل څه مطلب دی نو بعضو دا ویلي دي وی انامل چې دی دا د ګوتو د سرونو ته وایي څه ته وایي ګوتو د سرونو ته نو ځکه بعض وایي طریقې دا ده بیا دې کې هم دوه طریقې ښیي یوه طریقه هغه دا ده چې ته به دا ګوته دې سره بندې سبحان الله سبحان الله سبحان الله نو دا د ګوتې هغه سر چې دی ورغوي راځي دا طریقه همدقه چې کوم وایي انامل د ګوتو د سرونو ته وایي بعض پای کې وایي طریقه دا ده چې دا غټه ګوته د دې د سر به رالي او د هرې ګوتې په سر به یږدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دویم دی کې قول دا دی چې انامل بندونو ته بندونه په هر ګوته کې درې دي زما خپل ځاني خو زړه په دې مطمئن کېږي چې انامل دغه بندونه دي د کوم چې درې دي نو هغه بیا خو اسانه طریقه ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر یو ګوته کې درې پیرې ویل دي ورسره دا مسله یاده کوي چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موږ ته نه دي ښوولي چې انامل نه مراد دلته د ګوتو دا سرونه دي که نه د ګوتو دا درې بندونه معنی ده چې مسله پراخه ده او چې شریعت یو مسله پراخه پرېښودي که نه ما ورته یې نشو راتنګولی زیات نه زیات ما ورته خپله خبره کولی شو لکه اوس ما دا وایي یاره زما خو زړه په دې مطمئن دی چې بندونه دغه درې دي بل وایي نه زه خو د ګوتو به دې سرونه کوم بل ورته کافره ګوتو به سرونه کې نه کافر دی نه ګناهګار دی نه بدعتي دی نه فاسق دی نه بېدینه دی هېڅوک نه دی او دا طریقې صحیح ده ځکه چې احتمال خو شتي که نه لکه عربۍ کې انامل د ګوتو دې سرونو ته مو وایي او دا دې بندونو ته مو نو چې احتمال شتي ته څنګه په دې باندې سړی ګناهګار یې ځکه دا زموږ په دې بر صغیر کې که ستاسو خیال دا علما په یو بل پسې لګیا یو دا بیانونه او دا د خولې نه پشمزي او دا نوي راوتلي او زاړه راوتلي او دا چغي ولې هلته تربیت غالبا داسې کېږي چې دا سینې ډېرې تنګې کله یو سړی زموږ خوا کې ودرېږي او هغه یو داسې طریقه وکړي چې هغه شریعت کې شتي خو موږ ته یې ښوولې نه ده نو بس زموږ تندی به تریو شي کوشش به کوو چې اوس د ده نه لرې شو د ده نه لرې وتښتو تربیت داسې شوی دی سینه دومره تنګه شوې سینه پراخه ساته یو مسله کې ګنجایش نشته نو پای کې به موږ وایو چې دې کې ګنجایش نشته لکه اوس یو سړی د خبره کوي دلیل دی اوس را بل سره دلیل نشته دې کې موږ دا نه وایو چې سینه پراخه ساته سینه څه ته پراخه ساته او د هغه بل طرف سره دلیل نشته خو چې کله دواړو طرفونو سره دلیل استدلال کوي او نه خبره داسې ده چې انسان پې بدعت او ګناه او دې ته وځي نو بیا تنګول مه کوه لکه دا یو نیم سړی سم یو دوه مسلې یادې کړي او هغه چا پورې بنښتی چې د هغه طریقه هم غلطه نه ده هغه هم ثابته ده یو قول د علماو دی لکه اوس ګور از دې بل مثال درکړم حدیث کې راځي چې عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو زه به د جومات په اخرنۍ حصه کې ناست وم شاته و ماشوم نو باغو کې خو سپیکرې نه وي ما ته به څنګه پته لګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم سلام وګرځېدو الله اکبر به وویلی شو بالتکبیر كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير نو ځکه بعض علما وایي ته چې سلام وګرځو نو اولنی کار به څه کې الله اکبر بیا به استغفر الله استغفر الله استغفر خو بل طرف ته حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو استغفر الله به وي نو هغه علما وایي دا اولنی قول چې دی اول به الله اکبر ووایي بیا به استغفر الله بل طرف ته هغوی اکثر تاسو لیدلي استغفر الله نه شروع هغوی د تکبیر نه مراد د الله لویي بیانول الله اکبر ویل نه د الله لویي بیانول نو ته چې استغفر الله وایې خو د الله لویي بیانې که نو ځکه همدقه استغفر الله به وایې نو په دواړو حدیثونو کې څه ټکراو نشته اوس یو سړی د سلام یې وګرځوي استغفر الله دا بدعتي یا ته الله اکبر وایې هغه ته دا ته څنګه ګوره د دواړو کار صحیح دی او
یو په کې هم ګناهګار نه دی او نه یو په غلطه دی. نو په دېسې مسلو کې سینه چې دی هغه څنګه ساتل پکاري؟ پراخه ساتل پکاري. والله اعلم.